د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهم راپور ته. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالله د کنډک شمال طرف ته د ریګو په غونډۍ کې یو جسد چې معلومیږي 4 او یا هم 5 کاله مخکې په شهادت رسېدلی، اوس صرف هډوکي پاته دی او د یادې امنیتي حوزې اړوند سرتیرو پیدا کړی او د سپین بولدک سرکاري شفاخانې ته انتقال کړی. نور جزئیات ویډیو کې کتلی سئ. دغه وینې دغه چوټې دي، چوټې د افغانۍ ګریپسول چوټه د وینې هغه خامکو دغه سره دغه سوي دي، خم سوي دي، دغه ژړ ژړ پیکا ځایونه لا دا دي وینې دغه تلی دورې واړه بس دا صحیح دي. او دغه خړ اریش کالي دي وینې هغه اریش ټکور دي. دغه چې دي دغه وینې داسې چمکي لکه په ټوچي دغه دغه دی دغه واګه دا د واګې کوریان دی، دغه شنه واګه ده په ژړو زرونه کوریان سوي دي. دغه واګه ده او دغه چې دی دغه جسد دی دغه جسد دی خیر هغه مجرم کېدو نه دی. دغه معلومات چې دي دغه ښکاره دي، واګه پټو هغه چوټې دي دا وینې دا خړ اریش دی.